ټاون ته ګیاله تللی وم یو ملګری راته لګیا و وایي ښځه راووتله چې یار دې پلستریانو ته ووایي زما د دې کور دا بنیادونه په څو باندې پلستر کړي وایي چې هغه ور راغلې ورته ویلې چې یاره دا به درله په 300 روپۍ باندې پلستر کړمه وایي ما ورته ویل چې دا زیاتی ورسره مه کوئ وایي ښځې ته مې ویل چې نوکر دغه وګوره مزدور چې مساله را جوړه کړي زه یې درله په خپله پلستر کوم وایي یاره وایي د ماربل ګټه مې راواغېستله وایي لاس ته مې پلسټک واچو بس وایي داسې مې پوره کړی ماربل په ګټه باندې مګله وایي ګنټه نیمه کې مله ټولې بنګلې نه ګیر چاپېر دغه وایي نوکر یې هغې راله مساله جوړه کړه جینۍ وایي چې کار مې وکړو یاره بس وایي نوکر راته ویل چې تا خو زما دې نکام ته ډېرې سترګې اوچتې کړلې وایي 100 روپۍ راله هغې انعام راکړو او 300 روپۍ راله وایي هغې کور والا راکړئ چې زه 3000 نه 4,000 والا تا ډېر د نرتوب کار کړی دی وایي د هغې نه بعد وایي بس زه داسې شومه چې بنګلې ته به تلم راتلمه او ویل چې څونه خرچه دې په کار وي نو ما ته ویوه بس یو بل ملګری مې یاد کړو یاره دی هم را سره و 14 اګست کې تللو چکر له و خرچه را سره نه وایي لاړم بنګلې والې ته مې ور وډبو وایي هغه نوکر راووتله چې څه چل دی ما ورته ویل چې خرچه را سره نشته دی او پیسې مې په کار دي بس وایي هغه نیک 10,000 روپۍ راکړلې چې دا ملګری دې هم ځان سره کو زموږ دا نوکر یې هم ځان سره کو لاړ شي او بس پلانکي پارک کې ښه چکر یې ووایي دا 10,000 روپۍ والیزه وایي بس بیا ته خپل کور ته دی او نوکره به زموږ کور ته راشي وایي یاره هغه مې هم ځان سره کړو نو ما ورته ویل دا صحیح ده وایي او دا حقیقت ده نو کوم ملګری چې یاد کړی نو هغه ته ما وویل مالې لکه دغه شان رښتیا و وایي نه مړه ته یې غول وخورې وایي دلته ما شل پېرې ویل چې ما په دروغو کې ځان سره نه یادې وایي دی ما بیا یاد